موږ تاسو ته نن پولیګون وایو. د پولیګون دپاره کولی شو چې په مینو کې ډرا ته راشو او په ډرا کې دا پولیګون انتخاب کړو، یا دا چې دغه ډرا ټایپ نه دغه پولیګون انتخاب کړو، یا دا چې پی او ایل انټر کړو. تاسو معلوم دی نور هغې ته وایي مزلې ته وایي که نه، څو زولي چې موږ څنګه غوړ رسوو. پی او ایل انټر کوو د پولیګون دپاره. کله مو چې انټر کوو په دې اول کې ماته وایي چې انټر نمبر آف سایډز، وایي چې څو سایډونه مطلب څو کونجه ولري، زولې ولري. زه ورته وایم چې دا د 7 زولې ولري. انټر کوم چې انټر مې ماته چې وایي سنټر پوینټ کوم ځای کې دی، مرکز ورته انتخاب کړه. صحیح مبدي هم قیمت ورکولی شي او په صفحه باندې هم یو نقطه انتخابولی شي دا د پولیګون مرکز دی. کله چې کلیک وکړئ تو خبرې بیا موږ ته راځي، لکه انسکرایبډ ان سرکل که سرکمسکرایبډ اباوټ سرکل. محیطي درته رسمه کوم که محاطي درته رسمه کوم. محیطي داسې چې دا به په دایره کې دننه وي، صحیح دی، او محاطي داسې چې دایره به په دې کې داخل وي. صحیح شو؟ نو دې خاطر ورته چې نه انسکرایبډ ان سرکل راته رسم کړم. چې انسکرایبډ ان سرکل انتخاب کوم ماته وایي چې اوس وایه شوا د دې څومره وي، شوا یې وایه. صحیح دی، شوا. زه ورته وایم 10 واحده د دې شوا یي. صحیح دی. دې خاطر چې پرې پوه شئ دا محیطي او محاطي باندې خو پوهېږئ تاسو. پی او ایل انټر کوو، ورته وایي 15 زولې دي، فرق نه کوي 400 زولې تاسو ورته هغه کوئ. ورته وایي چې دا مرکز شو، د دې مرکز ورته انتخابوو. ورته وایي انسکرایبډ ګورئ، ورته وایي دې شو انګلیسي. صحیح شوه. کله چې پی او ایل انټر کړو او ورته وایي چې انټر نمبر آف سایډ، ورته وایي 9 زولې دي، او ورته وایي د مرکز نه سرکمسکرایبډ، ورته وایي چې 10 دې شوه یې ګورئ بهر شو. مطلب دایره دې داخلي شو. پوه شئ په دې باندې خو پوه شئ په پی او ایل باندې چې مرکزونه ورته قیمت وکړو. بیا پی او ایل انټر کوم د پولیګون دپاره. کله چې پولیګون انتخاب کړو د نمبر آف سایډز هم ورته ورکوم. په دغه حصه کې که چېرته زه وغواړم چې شوا ورته نه ورکوم، مطلب بعض تعمیرونه دي زولې لري که نه، څو زولې تعمیر وي او یو زولی قیمت لري. نو زه څنګه کولی شم چې زولې ته یې قیمت ورکړم چې مساوي ټول زولو سره وي. بیا بعض خلک سوال کوي چې داسې نه شو کولی چې جدا جدا زولو ته یې قیمت ورکړو. نه، دا خو منظم هندسي شکل دی، دې ته ټول زله مساوي. که تاسو غیر منظم شکل رسموئ نو لاین نه استفاده وکړئ، پولیګون رسم کوئ. صحیح ده. دغه حصه کې مرکز نه انتخاب چې کوو ای انټر کوو د ایچ دپاره. کله چې ای انټر کړو ماته وایي چې سپیسیفای فرست اینډ پوینټ، اولي اخري نقطه وایي. اولي اخري نقطه مطلب چې سټارټ پوینټ اینډ پوینټ وي که نه. مبدي نه قیمت ورکولی شي، په صفحه باندې هم نقطه انتخابولی شي. کوم چې نقطه انتخاب کړو اوس ورته وایي چې د یوې زولې قیمت څو دی. صحیح دی. د یوې زولې قیمت څو دی، ورته وایم د یوې زولې قیمت 3 دی. ګور انټر کوم، مطلب هر زول به 3. صحیح شوه. که زه وغواړم چې دغه زوله په یو زاویې باندې راولم نو پی او ایل انټر کوم، نمبر آف سایډز هم ورته ورکوم، ای انټر کوم د ایچ دپاره، ایچ هم ورته یو پوینټ انتخابوم، ورته بل پوینټ دپاره ورته قیمت هم ورکوم زاویه. زه ورته وایم چې زوله دې 15 زاویه علامه اخلم، ورته وایم چې دا دې 28 درجې. انټر کوم. ګورئ که چېرته موږ دا انتخاب کوو مطلب دا چې دې نقطې تر دې نقطې پورې 28 درجې، بیا به نسبت یو بل ته 28 وي. صحیح دی. پوه شئ په پولیګون باندې. پی او ایل انټر کوو د پولیګون دپاره، نمبر آف سایډز هم ورته ورکوو، مرکز که ورته انتخابوئ نو بیا به شوا ورته ورکوئ، که مرکز ورته نه انتخابوئ نو زوله به ورته ورکوئ. صحیح دی. که زوله چېرته وغواړئ چې یوې زولې قیمت ورکړئ، ای انټر کړئ د ایچ دپاره، فرست اینډ پوینټ انتخاب کړئ، بیا تاسو کولی شئ دې ته قیمت ورکړئ یوې زولې ته چې مساوي د ټولو سره. صحیح دی. تاسو ورته قیمت ورکړئ هم وغوړوئ. پوه شئ په دې باندې. دا پولیګون دا خپله ایچ څه معنا لري؟ زوله ایچ. صحیح دی. یو ایچ یو زوله ده. بل ورپسې دی پولي لاین. پولي لاین دپاره موږ کولی شو چې هغې ته هم ته راشو، ډرامینو ته، او د ډرامینو نه پولي لاین انتخاب کړو، یا دا چې پی ایل انټر کړو، او یا دا چې د دغې حصې نه دغه پولي لاین دی. صحیح دی. ټیب نه مطلب د لاین او پولي لاین ترمنځ فرق دا دی چې د لاین نه موږ ابجکټ رسموو جدا جدا ابجکټ دي، او که د پولي لاین نه رسموو ټول یو ابجکټ دي. صحیح دی. دې خاطر پولي لاین نه ډېر ځایونو کې استفاده نه کېږي. پولي لاین موږ کله انتخاب کړو ماته وایي چې سپیسیفای سټارټ پوینټ. عین لکه په لاین کې موږ ته کومه طریقې ویلې په دې کې هم کېږي چې لاین کومې طریقې وي. یو خپله یو مهمه طریقه یې د هغه نوم به څوک واخلي. یو د انبر طریقه وایي، ماوس ریلیدي کا صحیح شو. اما مطلب طریقې به یې باندې اپلای کېدو. مثلا ورته وایم چې 10 واحد ورته وایم 15 درجې. صحیح دی. ګورئ
صحیح شو مطلب کوم طریقې چې په دې کې اپلای کیږي خو راځو په دې کې نور څه نشته پی لینډر کو د پول لاین لپاره سټارټ پوینټ هم اخلو ګور سټارټ نکړو واسه لاندې لیکلي ارک یعنی زه کوم چې پول لاین ارک رسم کوم ته پول لاین ارک دا څه کې انټر کوم دا د لپاره مته چې وای د قوس وتر وتر به درته چې وتر شپږ ته انټر کوم ګوري وتر شپږ شو بل قوس مطلب څومره قوس تاسو غواړئ رسمولای شئ خو درته چې ماته تاسو واغست خو باقي قوس من د بکانو غواړم چې بیرته لاین ته تبدیل شي چې کوم دا څه کې بیا ال انټر کوم د لاین لپاره صحیح کړه تاسو باقي په ارک کې انګل سنټر دا شی ټول ویلي صحیح دی ډایرکشن مو پکې ویلې دی راډیوس مو پکې ویلې دی صحیح دی سیکنډ پوینټ مو پکې ویلې دی باقي کوم شی چې دی دا اوس په وایو صحیح دی ورته چې ال انټر کوم د لاین لپاره ګوره بیرته لاین شو که بیا مو بل ځای کې بیا تم بیا ارک پکاره انټر کوم بیا د ارک لپاره بیا ال انټر کوم بیرته لاین ته تبدیل شي صحیح شو ګوره راځي ته هم په یو شی یو لاین به مطلب پیو په ډیټ کې پیو پر کاپی کیږي پی لینډر کوم د پول لاین لپاره سټارټ پوینټ هم خبر په هاف وایډ په معنی چې تاسو کوم یو تیر رسم کوم او په وسط کوټه قیمت ورکوم مطلب دا چې وسط یو قیمت ورکوم ورته چې دا نه به د خو ته دومره شي دی خو صحیح شو نو چې کوم چې انټر کوم د هاف وایډ لپاره کوم چې انټر کوم ته چې سټارټینګ هاف وایډ په شروع کې چې قیمت ورکړي د هاف وایډ ورته دا صفر وي د ته کې قیمت ورکوم چې ورته د اند هاف وایډ ورته د اند 3 ور انټر کوم صحیح دی ورته دې څه هغه درسم چې باقي اوس چار پر ذکر کوم دا به اند پوینټ وي کنه کله پر اخیری پوینټ شنو نو دې خاطر کړه چې ټول غواړم چې دا څه کې بیرته تیر رسمو چې دا صحیح شي نو چې کوم بیا ته اچ انټر کوم د هاف وایډ لپاره ورته وایم چې یو دی صحیح دی پی ال د پول لاین لپاره اخلو سټارټ پوینټ هم اخلو ګورو تعالی اوس وایټ لري ورته اچ انټر کوم د هاف وایډ لپاره ورته سټارټ هاف وایډ مطلب ګورې د تل تر اوسه ورته دا سټارټ دلته یو وایډ ورکوم کنه دی خو څوره د خپل قیمت تخلی باقي اند پوینټ راځي کنه هر نقطه ځم څنګه دا به اند پوینټ راځي دا کومه قیمت خوري دا غلطه معنی قیمت خوري وشي قیمتونه څومره دي مطلب وایډ صحیح دی چې کوم انټر کوم د سټارټینګ هاف وایډ صفر ورته ورکوم صحیح دی او ان هاف وایډ ورته ورکوم ورته د هاف وایډ 15 دی ګور انټر کوم اوس کله چې دا پر کلیپ کنفیګر کړئ یو تیر زره رسموم دلته چې کلیپ باقي چې رسموم اند پوینټ به کنه باقي د قیمت ټول د اند داخلي ګورئ صحیح ده چې اند پوینټ رسموم د خاطر چې موږ دا اند بیرته ورکوټه بیا کم کو نو بیا اچ انټر کې ورته وځي چې دا سټارټینګ او د انډینګ د دواړه دوی یا یو یا 15 یا تاسو انتخاب وي به تاسو کې استاد دې دا اوس وایډ سلور شونه کوم چې ورکوم موږ د مرکز نه خلینا کوم چې موږ دا اوس د دې وایډ چې دا اوس سلور شو موږ دوه ورکو قیمت نه خدای د چې اخلي د دې وسط نه اخلي دوه بالکل دا سلور وینه پوش به باندې دې رنګ ته علاوه شو سم دې وسم اول نشته نه ولا صحیح دی رنگ بدل رنگ په ځای کې وایي ان شاء الله پی انټر کو د پول لاین لپاره بیا سټارټ پوینټ اخلو ورته چې اچ انټر کو د هاف وایډ لپاره ورته صفر او صفر دوه مطلب صفر مور کوټ برو په ځای لینث تاسو واخلې مطلب دا ټول لیکن ته دلته مو څه قیمت ورکړم خو کله انټر کوم نو لینث بس راځي لینث ورکوم مطلب سپیسیفای لینث ورته دا لینث نور کوم خبره نه ده فقط لینث ته د دې خاطر تاسو چې ارک کاسه نو لینث واخلې به ټول تر راځي صحیح دی یعنی ال ورته ورکوي پوه شئ باندې بل دلته تاسو کلیک کړئ بل ورپسې د انډو مطلب کوم نو خو اخلي یو انټر کې د انډو د لپاره بس انډو کی صحیح شو او بل ورپسې د وایډ سپیسیفیک وایډ هم دغه ورته ورکوي صحیح دی ورته چې د دې څومره د اند څومره نو دا قیمت ورکوم ډبلیو انټر کوم د وایډ لپاره ورته چې سټارټ 0 او اخر دی 2 صحیح شو اوس چې ورکوم دا رسمو بل د اند وی صحیح شو وایډ او لینث یو شي هاف وایډ ته وایي د وسط نه ورته قیمت ورکوي صحیح دی او وایډ چې د خپل ورته مکمل کړی مکمل او سره او مکمل افایډ باندې پوه شئ باندې دا پول لاین خلاص شو پول لاین خلاص شو وای کنه تا دې خطر څنګه ډبل د لاین ایډیټ کوم ها پول لاین ټول بالکل وایو پی ال انټر کو د پول لاین لپاره فکر کوم چې پول لاین رسم کوم مطلب هر ځای کې ایم انټر کړ ارک مې واغستو مطلب مختلف شکلونه مې تر رسم کړل صحیح دی راځم پول لاین د پول لاین ته پاره چیک کولای شم چې د مینیو ته راشم په مینیو کې موډیفای ته راشم او په موډیفای کې آبجیکټ راشم او په آبجیکټ کې پول لاین انتخاب کوم یا دا چې پی ای انټر کوم کوم چې پی انټر کوم ته چې سلیکټ پول لاین په پول لاین انتخاب کوم پول لاین غواړم دا پول لاین غواړم کوم پول لاین انتخاب کړئ دا دومره خبرې دي
دلته چې کلوز مطلب دا چې بند یې کړه بند په دې باندې چې دا مبدا او انجام سره وصل کړو ته مو کلوز کړو صحیح شو ورته نه بیرته اوپن کړه ته خلاصي صحیح شو کو غواړم چې دوه سره یو ځای کوم جوین کوم مطلب دا تاسو بل څه سوال کړو چې موږ چې دوه لاین ولرو څنګه کولای شو مطلب فکر کې د ګور ماسه لاین رسم کړی دی د لاین د مخې ګور دا جدا دی دا جدا کوم نه یو لاین جوړ کوم پول لاین جوړ کوم د خاطر پی د پول لاین ډیټ لپاره او ورته چې دا لاین دی او ورته چې وي do you want to turn into one یو ته یو غواړي چې یو ته بدل کړو ورته وو yes انټر کوم مطلب yes لپاره y او که نو انټر کوو نو n ورته وو ماته چې ښه ورته چې جوین انتخاب دی کوم جوین انتخاب ورته چې دا او دا وسره یو ځای کا انټر کوم دا انټر کوم ګور دی ابل سره واخیستل کوم وخت انتخاب اخ مول انتخاب اخ مول انتخاب ورته چې دا اول سره د دوه نور وصل کی پوه شئ باندې پی ال انټر کو بیا د پولان د پاره فکر کې پولان موږ رسم ک پی ای انټر کو د پولان ایډیټ د پاره ورته دا پولان ایډیټ ته بل په دې وایټ کړه مې ته غواړم چې د ضخامت ورکوم ډبلیو انټر کوم یا وایټ اخلم ورته ورته د ایزو په د وایټ واخلې کولی وایټ واخستم به د ډبلیو انټر کوم ورته دا ډیر زیات یو خوانده صحیح شو بل ورپسې د ایډیټ ورټیکس دا بس کې نه جوړ شي ایډیټ ورټیکس څه کار کوي چې موږ د انتخاب دلته بلې مینیو موږ ته راځي په دې کې لیکلي دي چې دا ګور ورټیکس دی ته وایي دا کله چې موږ لاین انتخاب کړو هغه باندې کوم ځای کې چې موږ کلیک کړی که دا چېرته چې موږ لاین رسم کړی نو دلته یو ځای کې موږ کلیک کړی که نه دلته کله چې موږ انتخاب کړو دلته شنې شنې علامې راځي دغې ته ورټیکس وایي زه ورته ماته وایي چې څه وکړم د ورټیکس باندې زه ورته دې ورټیکس باندې هېڅ مه کوه ورته نیکسټ که نیکسټ ورته دې بل ته راځي دې دوب ته راځي زه ورته دې بل دوب ته راشه راغی صحیح دی که پریویس ورته بیرته اول ته راځي که ورته چې دغه دې ځای کې مات کا جدای که سره ورته بریک صحیح ماته همدغه نقطه ماته کوم ورته بالکل دا نقطه که دا خوښه نه نیکسټ ورته وایي بلې ته راځي که پریویس ورته وایي هغه مخکینی ته ځي او که ګو ورته وایي دا پرې چې دغه ته مشکل حل کوي نه کار وکړه که نه ورته چې ګو کوم چې ورته ګو ویل نو ورته وایم اگزیټ او انټر کوم ګور دا جدا شو دا جدا شو پوه شو پرې باندې بیا پی ای د پولان ایډیټ لپاره انتخاب ورته وایي چې موږ دا پول لاین دی او ورته وایي چې ایډیټ ورټیکس دا انتخاب بل ورپسې انزرټ پرې باندې دلته یو بل لاین انزرټ کوم ورته دومره صحیح کنه ګورې هلته ما یو بل لاین انزرټ کړه دا کومه نقطه چې دې سره وصل شو هغه هلته راغله ورته مو یو بل ورته انزرټ کړه چېرته ورته هم دلته صحیح دی ورته هم نیکسټ بل ته لاړ شه دلته ورته یو انزرټ کړه ورته هم دلته یو بل اضافه لاین راغله صحیح شو ان د دواړو نقطو نه بېل تر دې کومه نقطه چې ما کلیک کړې مطلب دې نقطې نه مالته لاین راوستل دې نقطې نه مالته راځي دې نقطې مالته راځي وصلي وسره کنه پوه شو پرې باندې بل ورپسې موو که وغواړئ چې دې ته حرکت ورکړئ نو د هرې اول ټکی ته دې لپاره شارټ کټ دی که موو انتخاب ایم انټر کوئ صحیح دی موو زه ورته چې دا چېرته ورته ورته دا دلته راوله صحیح شو ورته چې نه پریویس لاړ شه ورته دا بدل کړه چېرته ورته موو وکړه دلته یې راوله صحیح شو راس استاد خواته وړي راس بالکل راس هم خواته وړي راس بالکل بل دی ریجن موږ تاسو پرون ریجن ویلې کابل پرون ویلې ریجن آر کنه مطلب تاسو د دې مخې آرک رسم کړی او هغه ایډیټ کوئ تاسو زمین زمون که خراب شو یا مزلې ته بدل شو بدل ریجن ورته انتخاب یې راځي بدلېږي سیدې بېرته جوړېږي بل دی سټریټن که دا موږ چېرته انتخاب کړو ورته وایو چې سیده یې کړه صحیح ورته نیکسټ تر دې ځای پورې سیده کړه ورته وګو ګورې هېڅ یې ویې نه کړل ځکه یې ونه کړل چې موږ صحیح نقطې نه دي انتخاب کړو زه ورته وایم نیکسټ ورته دا نقطې ټول سره سیده کړه ورته وایم ګو ګورې پوه شوې دې باندې بېرته ورته وویاستئ چې تانجان خو دا چې زه ورته وایم چې دغه سمت که چېرته یې دمه پیدا کړي په دې خوا باندې نو دا دې خوا ته هغه دې سره دې وصل شي صحیح دی ورته وایم چې بل تانجان زه ورته انتخابوم ورته وایم چې بل دې خوا ته وصل شي ګورې دا خو همدې نقطې دی که ورته وویاستئ بیا نیکسټ ورته وویاستئ که نه بدله کوي ورته وویاستئ بیا دې دپاره تانجان بل ځای کې انتخابوم ورته وایم چې دا دې نقطې سره پوه شو پرې باندې مطلب دا چې که دا انتظار پیدا کړي دې سره وصلېږي خو اصل کې خو داسې باید موږ ونه کړو که نه دا ورته خو ته انتظار نه پیدا کړي دا په خپل محور باندې به ځي په کوم سم چې هلته ورته انتخابوو صحیح شوه بل دی وایټ کولی شي همدې ته هم یو قیمت ورته ورکړي سټارټینګ وایټ ورته یو انډینګ وایټ ورته دوه دا پورې صحیح دی د اخري ورټیکس پوه شوې هغې قیمت واخیسته تا مو دې خو ته دا تانجان یو صاحب ګورې مونږ سټارټ دا پوینټ دی که نه دا د اینډ پوینټ دی د دې ورټیکس نه مونږ تر اینډه پورې راغلي یو که چېرته دې ورټیکس کړو نو دا ټول ځای وایټ اخلي که دې ورټیکس کړو دا ټول ځای اخلي که دې اول کړو دا ټول یې اخلي که اخر کړو نو اولي نه اخلي دې نه پس اخلي لکه مونږ اخري ورکړی صحیح دی بیا ورته ډبلیو انټر کړي ورته صفر انټر وایي ورته دا تانجان ته څه تانجان ته سینیئر صاحب
اوس مثلا زه ورته وایم چې نیکسټ ګور دا زموږ اینډ پوینټ دی زه ورته وایم دا اینډ پوینټ چې دی زما د فلاني نقطې سره که چېرته امتداد پیدا کړي وصل دی دا یعنې د مماس نقطه ده صحیح ده دې خاطر تانجانت انتخابوم کوم چې تانجانت انتخاب مطلب چې دا کومې نقطې سره وصل کېږي زه ورته وایم دې نقطې سره وصل کېږي دې سره خو اصل کې نه کېږي باید دې سره ونشي صحیح ده که نه زه ورته وایم چې دا زه ګوره یو انټرسیکټ پوینټ پیدا کړم ورته وایم دې نقطې سره دې راشي صحیح چې که نه ورته وایم دا نقطه ده ګوره دا سره دې خو تیرک راغی مطلب که زه چېرته وغواړم دغه نقطې سره بیا داسې وصلولی شم صرف ماته یاداشت پوه شو پرې باندې بل پکې وایو که بس دی بس ځکه دا هر یو بیا خپل دومره مینو بس سوال پکې شته